د اسلامي امارت د مشرانو ترمنځ اختلافونه د جګړې تر کچې رسیدونکي دي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. ټیلیګراف ورځپاڼې لیکلي د اسلامي امارت خپلمنځي اختلافونه د جګړې لامل کېدلی شي. ټیلیګراف ورځپاڼې په یوه شننه کې د اسلامي امارت مشرانو ترمنځ وروستیو اختلافونو ته په اشارې لیکلي د اسلامي امارت ترمنځ مخالفت او ویش به د دوی د واکمنۍ کنټرول سست کړي او خپلمنځي جګړې ښایي راوپاروي. شننه ډیروي د ښځو د زده کړو او نورو حقونو په اړه د ملا هیبت الله د پاڅون له یو ګواښ سره مخ شوی دی. ورځپاڼه د اسلامي امارت د یو چارواکي لوخلي لیکي چې د ملا هیبت الله څخه دریځه فرمانونو د ویرې چاپیریال رامنځته کړی. هغه هر فرمان له دین سره نښلوي او خپل نیوګر کافر بولي. په شننه کې راغلي سراج الدین حقانی چې د اسلامي امارت د دفاع وزیر ملا یعقوب ملاتړ ورسره دی له نړیوالو سره پر لا ډیر تعامل او د ښځو پر زده کړو ټینګار کوي. ورځپاڼې د ملا هیبت الله پر ضد د عباس ستانکزي څرګندونو ته هم اشاره کړې او ډیره شوې چې د اسلامي امارت مشر د وضعیت د کنټرول لپاره د هغه د نیولو امر کړی و، خو هغه د درملنې په نوم متحده عربي اماراتو ته تللی و. شننه ډیروي سراج الدین حقانی او ملا یعقوب چې د اسلامي امارت په ځواکونو کې پراخ ملاتړ او کسان لري او هغوی هڅولی شي چې ملا هیبت الله وننګوي. یا د شننه په داسې مهال کې خپریږي چې وړمه ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ویلي ملا برادر ته یې هم قطر ته د یوې میاشتې د یون اجازه ورکړې چې لامل یې درملنه ښودل شوې ده. د سراج الدین حقانی، عباس ستانکزي او ورپسې د ملا برادر اوږدو یونونو له ځینو وګړو سره اندېښنې راټوکولې او اټکل کوي چې ښایي دا یونونه او د اسلامي امارت ترمنځ د اختلافونو راڅرګندېدل په خپلو کې اړیکه ولري. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.